شرعي قواعد داسې نشته نو کوم معموله او محفوظه طریقه باندې فتنه پکې نه وي خطر پکې نه وي ښځه محفوظه وي پرده یې اغوستي جنکۍ چې کومې ناستې هغې څادر او پرده اغوستي نو جواز صورت کېدای شي جوړ شي خو دا خو هغه وخت کې سړی ویلی شي چې سړی خو هغه ځای وګوري هغه حالات وګوري هغه باندې سړی پوه شي وایي پتلون کې د انسان عورت خو پوره نه پټېږي نو د نارینهو دپاره دا جایز دی او که نه پتلون داسې پتلون چې هغه سړی پکې لکه آزاد پتلون نو بیا خیر دی خو دا همغه خبره ده چې ولې مونږ کمیس پرتوک باندې څه چل شوی په پوهنتون کې چې ته په خلکو باندې پتلون ضروري کې نو کمیس دا خو د غرب لباس دی اوس کمیس پرتوک کې څه چل شوی دی کې څه چل خو غیرت خو دا دی چې سړی پتلون نه اغوندي خو که آزاد پتلون یو د بدن اندامونه پکې نه ښکاري نو جایز دی غیرت دا دی چې سړی نه اغوندي بل سوال دا دی کومه ښځه چې محارم نه لري او حج پې فرض وي حج ته چا سره لاړ شي کومه ښځه چې محارم نه لري او حج پې باندې فرض وي نو دا حج ته تللی نه شي بیا به بل سړی په خپل ځای باندې حج ته ولیږي وایي د نکاح د وکیل څخه ښځه ستر کولی شي او که نه د نکاح د وکیل سره او نکاح دپاره څوک وکیل نیولی ولې د هغې نه خو ستر فرض دی هغه خو ستا محرماتو کې نه دی دا خو د پښتنو کې دا چې نکاح پلار څوک ته وایي څوک ته د نکاح ورور وایي مختلف ځایونو کې رواج دی دا خو ډېر غلط رسم او غلط رواج دی دا خو بالکل پردی اجنبي سره دی مسلمانانې ښځې د کافرو د ښځو سره ملاقات کولی شي دا اوس چې کوم د کافرو ښځې دلته په موسسو کې راځي او دا یو مشن باندې او مقصد دپاره راځي او دا ټولې بدماشې او ښې ښځې نه دي دې سره ملاقات داسې حرام قطعي دی لکه پردیو سړو سره چې حرام قطعي دی چې شریفې کافرې ښځې باعزته باحیا خانداني باعفته او هغه سړي ته خانداني لحاظ باندې معلوم وي چې دا نور کافر دي خو باعزته خلک دي زنا او بدي او بدکاري بده ګڼي او څه مشن یا څه مقصد او هدف دپاره ورسره څه شی نشته دی بیا خیر لکه دلته زمونږ د وطن کې چې هندوې دي دا خیر دی دا هندوې ډېر مستور او معمول او محفوظ خلک دي د هندوان دی بې پرده او بې ستره خلک نه دي بل سوال دا دی وایي چې الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې ښځو ته ویلي چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ په داسې حال کې تا وویلې چې مخ چې دا عورت ته دا وپټوي د نور پردیو مقابل کې نو بیا چې مخ پټ وي نو د نظر د ښکته کولو څه فایده ده او داسې طریقې سره به مخ پټوي چې سترګه لار ویني که نه دا احادیثو کې راغلي چې صحابو بیبیانې به یوه سترګه بربنډه ساتله په هغه یوه سترګه به یې لار لیده اوس کولی شي چشمې استعمال کړي تورې چشمې استعمال کړي چې بل چاته به دا نه ښکاري سترګه به هم نه ښکاري دواړه سترګې کولاوي تورې چشمې استعمال کړي لاره به ته ښکاري وایي کوم هلک چې چا سره نامزد شي یعنې دا معنا چې وړوکي خلکو دسمال وایي ورې کې او هغه نکاح وتړل شي دې نه وروسته هله واده کړی نه ده وایي بیا د دې جنۍ سره دې هلکه خبرې کول ملاقات کول دا څنګه دي جایز دي که نه نکاح چې وتړلی شو خو د هغه ښځه شوه شرعي لحاظ باندې پکې څه قباحت نشته دی شرعي لحاظ باندې نشته خو زمونږ د دود دستور او زمونږ د وطنونو د رواج په حساب باندې او دا چې دی معیوبه ګڼی شي ښه نه دی جواز کې هېڅ حرج نشته دی په دې نه بل شی غونه جوړېږي بیا او کومې ښځې چې وایي خپل لیور وړوکی رالوی کړی وي د هغه سره ناسته پاسه بل لیور سره فرق لري که نه لري چې وړوکی رالوی کړی چې وړوکی خو صحیح دی خو چې غټ شو بالغ شو هغه لیور او مشر لیور یو شی دی ګورې لیور کې یو مسله ده یو لیور دی د 50 کلو دی د 80 کلو دی مشر سړی دی د هغه اولاد دی هغه کور کې د هغه ښځه د هغه کور کې هغه سره یو قسم تعلق پکار دی یو لیور دی هغه ځوان دی هلک دی خو صالح دی نیک دی دینداره دی نو هغه سره دا یو قسم تعلق پکار دی یو لیور دی هغه ځوان دی هغه دی بدماش دی بدعمله دی چرسي بنګي دی هغه سره بل قسم پکار دی دا هر شی تا ته یا ملا یا عالم یا یو قانون یا یو شریعت تا ته تهدید کوی نه شي ته چې یو مسلمان یو د الله حکمونو باندې عمل کول غواړې ته خپله پوهېږې چې دې ته څنګه لار وباسه وایي که چېرته کوم ځای کې ښځه مړه وي او هغه نه وي ښځه نه وي چې غسل ورکړي نو هغه سړی د ښځې ته غسل ورکولی شي که نه داسې ځای نشته دی چې هلته سړی وي او ښځه نه وي هر ځای کې ښځه هم شته او سړي هم شته او که داسې ځای پیدا شو بیا به ته هلته نه وي هلته چې څوک وي هغه به بیا همغه ځای کې مسله وښیي د خپلې ښځې خور ته چې خینه ورته ویل کېږي وایي د دې ته لاس ورکول جایز دی او که نه حرام قطعي حرام قطعي حرام قطعي نامحرمه ښځو ته سلام ځواب ورکوله دا څه حکم لري شریفانه طریقې سره خیر دی چې هغه پردی صادري هغې سلام چا چې ضرورت به که نه یا به ډاکټر ته راغلی یا به دکان ته راغلی یا به بله کلي کې څه مسله نو ما درته ویلې چې دا شیان تهدیدېږي نه که شریفانه طریقه باندې هغه طریقه باندې السلام علیکم وعلیکم خیر دی څه خبره نه ده خو هسې عام طور باندې شریعت کې جواز نه لري
بل سوال دی یوه زړه ښځه کولی شي ځوانانو ته تدریس وکړي زړه ښځه چې قواعد من النساء کې راځي چې بالکل شهواني طاقت او قوت ختمي هغه قرآن ویلی دي چې بالکل کوي شي او دلته وایي څه واکسین ډاکټران راځي او هغوی واکسین کوي دغه د دوی له طرفه ښځو ته جواز لري که نه لري واکسین څنګه واکسینونه کوي کورونو کې ګرځي دا ډاکټران بعضې ښځې نه نوځي کورونو کې نه سړي دي سړي نارینه دي نو کورونو کې ولې نوځي ماشومان دي ماشوم وباسي بار دی هغه کې او د واکسین والا ښځه کور کې پرې نه دی هغه سړي دي د هغې مثال د سړو دی او مسلمانه ښځه د کفارو ښځو هغه پرده اصل نه کوي سړی د ماشوم وخت بار دی وباسي ورته دی وکړي چې ورکېږي ځي مسلمانه ښځه د کفارو ښځو کور ته ورتلی شي که نه مسلمانه ښځه د هغه کفارو کور ته ورتلی شي لکه زموږ د دې وطن هندوان او سیکان د هغه کفارو کور ته نشي ورتلی چې هغه یو مشن سره یو مقصد سره ځای ته راغلي او ټول بدماشان او بدکار او بدعملی حرام دی ورته مکروه نه دي حرام قطعي دي او که یو ښځه دا بله څنګه مسلمانه ښځه چې د کافرو کور ته ورځي دې ته کوم امنیت او حفاظت حاصل دی نه مسلمانه ښځه شوه کافرو کور کې څه کوي او کومه ښځه که سړي مقابل کې نرمې خبرې کوي د سړي وظیفه څه شی ده مسؤلانه چې هغه څه سړي مسله دا ده چې ورته وایي خورې بس ځان ته زر خلاص کړي چې ځي ځکه خو بلا ده بلا نه ځان خلاص کړه چې ورته وایي چې یا ورته نصیحت وکړي چې داسې مه کوه دا ښار کې وایي چې کمې ښځې ګرځي او دا سړي نظر پرې لګېږي دا خلک پرې ګناهګارېږي که نه پرې ګناهګارېږي یو کرته چې نظر ولګېږي ستا د ارادې نه بغیر خیر دی بیا نظر به واړی او بیا به ورته نه ګورې او دا خبره غلطه ده چې خلک وایي دا ښار کې ښځې ګرځي دې د کتل روا دي کتل ناروا دي دا خو ښځې خو دي که نه او ښځه وایي جمع ورکولی شي که نه ښځه جمع نشي ورکوی سړیو ته او ښځو ته جمع ورکوی شي خو امام به چې ده په منځ کې ودرېږي په صف منځ کې به امام ودرېږي حضرت عایشه هم ورکړې ده او ام عطیه هم ورکړې ښځو ته جمع ورکوی شي منځ کې به ودرېږي صف منځ کې به امام ولاړی او ښځه چې ده سړیو ته جمع ورکوی نه شي او آیا مسلمانه ښځه وصیت کولی شي وصیت چې مال ولري ولې وصیت نشي کوی طلاق شوې ښځې د ساتنې هغه مسؤلیت چا په غاړه دی نو تر څو چې په عدت کې ده خو د خاوند باندې مسؤلیت دی او چې د عدت نه خلاصه شو بیا به خپل مال یا به نه نو که خپل مال خو خپله به اوسېږي خپل پلار کره او که خپل مال نه نو د هغې مسؤلیت چې دی په پلار باندې دی چې پلار یې نه نو بیا لکه مور به وي ورونه به وي دغسې بیا لکه څنګه چې میراث کې د عصبې او د میراث اغوستو ترتیب دی په هغه ترتیب باندې به خپل حکومت نفقه ورته دی ورکوي دا یو مسله د بیمې پوښتنه کړې ده وایي که څوک خپل ځان چا سره بیمه کړي دغه بیمې هغه جواز لري که نه بیمه حرام قطعي ده او وایي ډاکټر د یو انسان عضو بل انسان ته اچولی شي که نه د یو انسان عضو بل انسان ته اچولی شي که نه شي وینه خو اچوی شي او عضو خو یو داسې صورتي چې سړی زه مړ شم سترګه مې وباسئ بل ته واچوئ دا ناروا دی حرام قطعي دی انسان خو سیرلی نه دی چې ته مړ کېږي سترګه به یې ورته وړي او زړه به یې بل ته وړي لړمون به یې بل ته وړي ګورده به یې بل ته وړي دا چیلکی نه دی انساني کرامت د دې تقاضا کوي چې دا شی منع دی نو که داسې بعضې شیانې چې ډېر ضرورت وي دا بل انسان حیات او ژوند پې باندې بچ کېږي او بله لاره یې نه نو بیا او د سړی هم ژوندی د مرګ نه پسه مسله نه وي چې د مرګ نه پس مې دا شیانې اوسئ بیا خیر دی دا د خویندو نه یو سوال راغلی وایي چې ښینې ته لاس ورکول ستاسو په قول حرام دي حال دا چې وایي ښینه د اوښې شرعي خور یادېږي زما قول نه دی تارې الله وبخي ښینه چې دا د محرماتو نه ده خو د ابدي محرماتو نه ده یو ابدي محرمات او غیر ابدي محرمات دا د ابدي محرماتو نه ښینې ته لاس ورکول حرام دي زما قول مول نشته ما چاره خبره کړې د خدای رسول خبره مې کړې